السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم حارث علي ارماني د یوټیوب چینل نه تاسو ته یو ځل بیا مخامخ یم. دا ټیم کې ما تاسو دپاره یو ځل بیا د ارشد جان شاهکار صاحب یو ښایسته شانتې غزل راوړی دی چې تاسو ته یې په خپل اواز کې ووایم. غزل دی چې مانا بغیر تپوسه داسې په تیاره به نه تلي، مانا بغیر تپوسه داسې په تیاره به نه تلي، ټوله دنیا دې رانه تلې وه خو ته به نه تلي. مانا بغیر تپوسه داسې په تیاره به نه تلي، ټوله دنیا دې تلې وه خو ته به نه تلي. ډېر څه بې مینې بې پښتو غونډه کې کار دې وکړ، ډېر څه بې مینې بې پښتو غونډه کې کار دې وکړ. په خپله خوښه چې راتلې د بل په خوله به نه تلي. د چا چې یو نظر مې هم تا ته پرزو به نه شو، د چا چې یو نظر مې هم تا ته پرزو به نه شو، چې خامخا تلې نو خواله د هغه به نه تلي. د چا چې یو نظر مې هم تا ته پرزو به نه شو، چې خامخا تللې نو خواله د هغه به نه تلي. ښه پوهېدلې چې په خپلو وعدو خپېږدمه، ښه پوهېدلې چې په خپلو وعدو خپېږدمه، ګینې نو داسې وارخطا بې زړه بې زړه به نه تلي. ښه پوهېدلې چې په خپلو وعدو خپېږدمه، ګینې نو داسې وارخطا بې زړه بې زړه به نه تلي. ما چې به اوښکو له هم ستا د سر قسم ورکړو، ما چې به اوښکو له هم ستا د سر قسم ورکړو، څه به ګریوانه پورې تللې او څه به نه تلې. ما چې به اوښکو له هم ستا د سر قسم ورکړو، څه به ګریوانه پورې تللې او څه به نه تلې. ارشده زړه دې ارشده زړه ته دې د نوي ارمانونو کډې، ارشده زړه ته دې د نوي ارمانونو کډې، نورې دې نه راتللې خیر دی خو دا شته دې نه تللې، نورې دې نه راتللې خیر دی خو دا شته دې نه تللې.